د جهاد خبره روانه وه چې موږ د رسول علیه الصلاة والسلام او د اصحاب د دوی مقابله کفارو په هغه شپږم کال د هجرت چې د احرام د عمرې تړلي وو کفارو یې مقابله وکړه نه یې پرېښول ول بیا به نو راتلونکي کال راسي دا یې معاهده سره ولیکل په حدیبیه کې نو د دې هغه عمره پر نیمایي پاته سو احرام یې تړلی وو هغه مناسک د عمرې هغه افعال د عمرې سرته ونه رسول خو دا بل کال یې قضا راوړه دا بل کال چې اصحاب راته مال په زړه کې دا وخت مو لوېدی ویل کې چیرې سږ کال بیا وګرځول نه یې پرېښول نو اوس اریان نو خو مجبور یې جنګ ته ودرول او دا جنګ چې دی دا حج یا عمره چې وه دوی خو د عمرې احرام هم تړلی وو حج چې دی هم په اشهر الحرم کې راځي د سره یې ټیم دغه دی عمره خو سر کال جایزه ده مګر خو اتفاقا دی په ذوالقعده کې احرام تړلی وو دا دویم کال بیا نو ول دا خو اشهر الحرم جنګ پکښ کې ناروا دي که نه پرېښول نو خو مجبور یې جنګ به کوو او جنګ چې کوو دا درې حرمته پایماله کېږي یو حرمت احرام دی په احرام کې سړی یو هېڅ ته تجاوز نه کوي حتی اشکار را نسي کولی محرم بل حرمت حرام دی د حرم ښکار چې حلال سړی نسي کولی ولې محرم چې په خپل احرام باندې د جزا ښکار نسي ویشتلی چې احرام وتړي او خپله په حرم کې که حلال سړی ښکار وشي چې تجاوز نسي کولی وایي شی نه پرې کوي او دریم حرمت چې هغه په خپل ځان کې بیا د چاو د دوی د احرام نو د احرام حرمت ورسره و د اشهر الحرم ورسره و د حرم ورسره په دې کې به موږ څنګه جنګ کوو چې د پرون په آیاتو کې دا خبره رافق جواز ورکړي بهرحال که دوی ابتدا په جنګ سره وکړه ورسره ویل کې بلا درته جایز دی او دا مشرکانو دا کفار چا په لاس درسي وی وشني اوس نو تشجیع پر ورکوي ولې مؤمنانو ته بیا پر دې جنګ باندې تشجیع معنا جلاوري ورکوي هغه دا دی چې نو د دوی په زړه کې خو دغه خبره پر لګرځېدله نو چې احرام خو احرام دی حرم خو حرم دی د خدای چې ته به تجاوز نه کوي او دغه اشهر الحرم دا څلور میاشتې چې جنګ پکښې کې ناروا و دا میاشتې هم دي نو په زړه کې ښه شی ورګرځېدي چې الله جواز راکړي مګر خو پر هغه سربېره به زه څنګه جنګ کوم چې په احرام کې یم الله د دې دپاره تشجیع ورکوي داسې ورته وایي الشهر الحرام الشهر الحرام ودغه حرامه میاشت حرام په دې بل چې جنګ پکښې کې حرام دی چې دا ذوالقعده ده چې په دې اووم کال د احرام تړلی خو بیا په ذوالقعده کې دي نو خو دوی که جنګ کوي په دغه میاشت به کېږي الله ورته دغه شهر حرام چې ده مقابله ده بالشهر الحرام پر هغه بله شهر الحرام چې ته پکښې پسې راواخېسته هغه خو هم شهر الحرام و شمال په شپږم کال دی راتله ذوالقعده میاشت و د میانۍ میاشت دی راتله عمرې ته نو دا کفار ولې د دغې حرمت ونه ساتي خو د دوی په عقیده کې هم دا وه چې په دې میاشت کې جنګ ناروا دی او پر هغه سربېره ستا مقابلې ته راپورته سوه چې نه پرېښولې نو دغه شهر حرام چې ته اوس پر دې جنګ پکښې کوې وایه د دې میاشتې حرمت پایماله کېږي د دغې میاشتې حرمت تېر کال دی پایماله کړی نو دا هغه پر له مقابل دي چې دی یې مراعات نه کړي که سږ کال بیا دغه سپین سترګې وکړي نه یې پرېښول نو الله وایي ته د حرمت ورمات کړه الله ور الله ته نه پرېښول په دې خو به پوهېږي دا میاشت چې ته اوس ور روانې حرامه ده او هغه د تېر کال میاشت دواړې ذوالقعدې وې دواړې جنګ پکښې حرام چې تېر کال یې ده مراعات نه وکړي ته خو آیا ورځې په عمره باندې ور روانې احرام دې تړلی که ده ستا مقابله کول ټیم به راورسره وکړه پروا نه دا میاشت هغه میاشت پر مقابل چې دی یې مراعات نه پکې هم مه کوه والحرمات قصاص علاوه والحرمات دغه محرم شیان چې د دوی عزت دي دا معظم شیان چې قصاص هم دا سره قصاص ته برابر دي نو تېر کال خو تا احرام درلودې ده ستا د احرام مراعات وکړي نه وکړي د هغه احرام سره سره ستا مقابلې تړلی نه ویله چې دا خو محرم دي خوارکۍ احرام باندې دي نه څوک په چپراخه ولا هېڅ نسي کولی زه یې ولې مخ نیسم دی د تورو سره برچپک درته ودرېدی ول نسې راتلی ده ستا د احرام مراعات نه وکړي دا غسې د بیت الله شریف د احترام مراعات یې ورکړي چې دا خو معظمه بیته ده الله پاک خلک امر کړي ورته راځي څوک عمرې کوي څوک حج کوي ده د هغه څه ته منع کول د کعبې حرمت کې نه کتل نو دا حرمات چې د کعبې حرمت دي او دا ستا د احرام حرمت چې دی دا قصاص دی که سږ کال ته ده نه پرېښولې ته هم د کعبې حرمت مراعات کړه جواز الله در کړی دی مخ خپل د احرام حرمت مراعات او بس املا ور وکړه نو ګوره میاشت چې حرامه ده د تېر کال د میاشتې سره دا مقابله شوه دا نور حرمات محرم شیان چې پاتې شو چې د کعبې حرمت دی یا ستا د احرام حرمت هغه دې هم د تېر کال سره مقابل کړي تېر کال دلته دغو دواړو حرمت به مراعات کړي نه د کعبې غیر نه ستا د احرام غیر نو چې هم ورسره مراعات وکړي چې نو دې پرې جنګ ورسره وکړي او الله بیا ورته فمن اعتدى علیکم هغه څوک چې تجاوز وکړي علیکم پر تاسې باندې ته په عمره ورځېدی نه پرېږدي فاعتدوا علیه تاسې هم تجاوز وکړي علیه پر ده باندې چې دی تا تجاوز کړي چې پر ده فمن هغه څوک اعتدى چې هغه زیاتي و تجاوز وکړي پر تاسې فاعتدوا تاسې هم تجاوز وکړي علیه پر هغه باندې په علامه ورته ګوره چې دی په تا کار لري ته درته غږ نه کوي بمثل ما اعتدى عليكم مگر وته چې تجاوز کوي څونه قدر بمثل په مثل سره ما ده هغه اعتدى چې دی تجاوز کړی دی علیکم پر تاسې باندې چې دی څونه قدر تجاوز باندې کوي ته هغه رقم تجاوز وکړه معنا د مثل جزا ورلره ورکړو اوس نو یوه خبره دا ده چې اصحابو ته الله تعالی امر ورکړي چې تاسې جنګ ورسره وکړي د خدای رسول چې امر ورکړي نو بیا خو د دغه تجاوز نه بدل کېږي د دغه عبادت بدل کېږي او د دغه ملافقه فاعتدوا علیه دې پر دې تجاوز وکړي
ما په خبره کې دا هیڅ پوهېږي چې خدای جواز دی چې دا کوه نو بیا چې ته دا کار کوې دا تجاوز بلل کېږي. دا خو تجاوز نه دی خو عبادت دی، مګر دا په دې په اعتدا تعبیر ځینې کړی دی چې یعنې دا نو د هغه د کفارو د عمل مثل و جزا ده، نو دا جزا که څه عبادت ده مګر چې د هغه په مقابله کې راله باره مې پردیم د تجاوز نه بیشتې ګڼي دا نه معنا چې دا تجاوز د اصحابو هغه تجاوز نه بلل کېږي، خو د هغه تجاوز جواب ورکوي. نو چې هغه تجاوز چې دوی در باندې کوه هغه کفارو مشرکانو دا ستا جواب که څه هم عبادت دی مګر چې د هغه په جواب کې راله باره مې د هغه د همسایتوب په خاطر پردیم د اعتدا نه مکښېښاوه، پردیم د تجاوز نه مکښېښاوه. او پسې الله پاک وایي واتقوا الله، تاسې وبېرېږئ د الله پاک څخه په دا ترک کې د جنګ چې دوی تجاوز در باندې کوي او ته باره نه کوي، نو په دې کې وبېرېږه. الله وایي ورملکم په ترک کې وبېرېږه، دا جهاد مه ترک وه ویې کړه. واعلموا ان الله مع المتقین، او په دې باندې هم پوه سئ چې ان الله بېشکه الله پاک مع المتقین دی ملګری دی د متقیانو سره. چې د الله پاک څخه وبېرېږه، الله پاک جهاد در باندې فرض کړي ورسره ویې کړه بله ته نه کوې نو ویې کړه ورسره د خدای وبېرېږه چې د خدای د بېرې جنګ شروع کړي. الله وایي زه ملګری یم خلاص زه ستا مل یم. نو ان الله بشک الله مع المتقین دی مل دی ملګری دی المتقین د متقینو سره په چی ملګری دی ورسره. معنا دا سو په علم علاوه علم در باندې لرم ستا په هر څه باندې او په امداد باندې امداد درکوم. نو دا ماول دغه آیت کریمه مضمون چی سو جلاوری ورکول سو اصحاب ته سره جواز کو ورکړي و د ته بیا د حرمات را پیات د حرام او د احرام او د امیاش ده. الله ولدا ګر سره قصاص چې د مراعات نه کوته برابري سره وکړه برابر دي تم دغه کده کار د ضروري تجاوز در باندې تجاوز پر وکړه د قصاص سره برابر دم نو کړي مراعات ته نو وکینو. پس الله پاک امر کوي دا خود را اوس پر د جهاد بالنفس خبر را روان دي چې سره وجنګي وساله وای د مالدار خلکو ته چې تبه ام جهاد کده سرغه چې کده مرغه به ام کړه وانفقوا الله وای تاسو مصرف کوي په سبیل الله فلا کده الله پاک دا الله فلا کې مالونه مصرف کوي ویل به په جهاد ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا تلقوا تسع اچول مکوي بايديكم بخفض الله بخفل رضا سره الى التهلكه وهلاكت خپل ځانونه و هلاکت په لوی لاس مه غورځوه. اوس نو د دې څه مطلب سو ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، د دې دا مطلب سو چې ته جهاد ته په ځان هلاکت ته واچوه. دغه آیات کریمه په تفسیر کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه او حدیث نقل کړی په نور تفاسیر کې هم شته. وايي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په یو سب کې د مجاهدینو پر قسطنطنیه باندې د دې جنگ یو ملک علاقه د ترکیه په علاقه کې په دې خوا کې دي د دې شاپ دی ما سره کړیو دی موږ د تولاړو چې بار د رومیانو د دې غټ فوج راوتی ډیر غټ فوج په مسلمانانو کې وخت ول اسلحه حمله کړه بل پر او اسفار صفنه نوتی بلاد ګرد د اصحاب چې د تولاړو یا د نور خلک چې مجاهدین و دا باره د تابعین چې سره وڅوک باره دا آیت کریمه وایي چې خدای پاک خپل ځانونه په زور په هلاکت کې ما اچوي او دا سړی ورځ د دشمن په سفر نه د خپل دار مرسل کې خود په شامل دار کوي. نو خدای مان عزم کړی دی څنګه کې لکه دا اوسم دا اوس بلاوی دا آیات کریمه وایي. ابو ایوب انصاری ولاړ سباره ول اخر وګرځ واوري د آیات غلطه ترجمه مو کوي وجه غلط تعبیر وي د آیات په دې آیات ابو ایوب انصاری ول موږ انصار شپ خبرې چې پیغمبر علی السلام د وخت څخه ملګری د دې ترجمه مشتشره معلومه ورل دا ګسر په مشکل نازل سوی ابو ایوب انصاری ورته ولدا هغه وخت نازل سو بارانه بیان وکړي د خلکو ته چې غوټل د آیات ترجمه غلط نه کوي چې پر غلطه خو اول کې وان وړاوه. موږ چې د نبی علی السلام سره ملګری وو ډیر کلونه مو د په ملګری کې جهاد وکړي غزوات وو نو خو باغونه مکریاب سول د زراعت هم چې مکریاب سول خو په جنگ کې تلو او په خواني د جنگونو امر و چې مېش سره بلاړ سره راشي د وښ سفرونه به ډیر وخت یې برا واخست ډیر علاقو کې به لازم جهادونه ضعیف سول شه حاصلات نه کوي چې کوم وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب ډیر سول اسلام سم په مدینه کې حکومت جوړ کړي مرکز جوړ سو قاعده او اساس تیار سو نو خلک ډیر سول چې ډیر سو بارمل انصار پټه مشوره سره وکړه د مدینه خلکو بارمل مشکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ملګری پر موږ لازم او تر هغه وخت خو مو وکړه وصف علافه اسلام معزز کی هغه ډیر سپایان لشکري لري دلته زموږ جایدادونه به خسه پرسیبي دي راسي چې څومره رمل د خپل باغو ته توجه کړه باغونه سره اصلاح کو دا مثلا درې څلور کاله چا سر نه دی په ګرځول دي باغ خدمت کوو د خپل مزکی خدمت کوو اده که غازیانو ضرورت پیدا کړي خو بیا غسم مرزو وصف الحال بکشنو خپل باغ جایدات ته متوجه خادي جنگ خادي شروع دي مجاهدین خوسته وای مش پټه مشوره سره وکړه الله پاک دا آیت کریمه نازل بارل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تش اچول مکوې انصار خپل لاسودان وهلاکت چې د باغ باندې هلاکت چې کوي دا آیت کریمه بار نازل شو په ان شاء الله دا غلط ولشته چې باغ ته متوجه تش زراعت ته متوجه د هلاکت ولې چې ارڅوک په شبا په شو سایو په شو کورو مختص هغه بیا جنگ ته ځړ نشي دا اوس چې د مسلمانانو نیمه ډیر د جهاد مخالف ولې
چې فتنه ذکر ته مؤمن وي و ایمان لرم خدای منم رسول منم قرآن او جواب قرآن خدای غره یا نو ملا حساب داس خونم دا در څه وخت پورې دی پای کی بابا دی پای قیامت دی دا سره پای ولا کله خو پیغمبر علیه السلام چې الجهاد ماض الى يوم القيامه نو چې پیغمبر د قیامت پورې کیرته دا دی پای څه وخت دی پای نه لري دا خبر سیدن پروجیکټ کوجی بل سبب پر هغه کوج باندې دی د سینس کېدل چې ګر سره دي جنگ د خدای رسول الله د قیامت پورې په دغه اور لګیږي دا به ولې نس کېدل مسلمان کافر جوړ نشي سره راتلای درې ورځې سره سلام بیا سره ولې خو کافر د هغه ټول معتقدات زد چې مؤمن لري دا هغه ټول اعمال زد چې مؤمن لري د دنه دي خوښ اصلي پک پک شي چې هغه ډېر زد دا هغه واره مقابله کوي چې هغه لر عمل څه ته لښت اوان رسید هغه ورسته مقابله کوي نو چې د کافر ستاسو ټول شیانو سره جلاواري است او تکشنه باغ ساتي تکشنه مزکی ساتي کورونه جوړه دا هلاکت ابو انصاری ول دغه سړي جهاد وکي چې ورلی پر ویز وسته جزان هلاکت نه دی چې لښته دا خو نظر نه پاره دی په نوتی سجده سره کور نه پاره دی د جزګر سره زره کی دا هلاکت نه بدل کیږي هلاکت هغه دی چې کور سره ناس نو په جزې وسته سپوسی وای په دا ټول شان کې معانی او اعتبار دي وسورته اعتبار نس معنا اصلي معتبر ده فجاه چې سړی خپل کور کښینی خپل د باغ روزنه کې خپل د دکانو د دواخاني او تر یو بل نجاری او تر خپل خرادي د دغه شان پرې زی ورازي د اکساب چي نور جهاد دی څکی نو په دا خلا امن دی ځان د هلاکت خلاص مګر علاوه دغه کار چې صورتن د هلاکت خلاص والی دی په معنا کې هلاکت دی دغه کار وای وکاو ول مول چې هر څون انسان مستریح کیږي اوس موږ تاسو جهاد ولې نسوت خدای استراحت منځ کیږي چې واځي یخ معتبر کې چې مرمي ګر سره نه چې دا یخ ته واست بغیر کې شپه کوي ځای ودرې چې واور اور ته یې پر پیرا ولاړې ته په جنگ دا صحه خدای استراحت خلق ختم کړنو الله پاک تیس اچول مکوي خلقو مالونه مصرف کی مال د بینه وباسي وانفقوا مصرف کی فی سبیل الله فالله کذا الله پاک مال وبازي ولا تلقوا بايديكم تسزان ما اچول مکوي بايديكم بخفلوا لا سوسر بخفل اختیار سره ځانونه ما اچو الى التهلكه او هلاکت ځان ورغور د هلاکت چش هلاکت دغه د دنیا کارسو ما د حاضر کی ابي ايوب انصاري تفسیر د حدیث کما نقل کی هغه دغه تفسیر برته وکي چې هلاکت دغه توای دغه ته هلاکت نه وای چې معنا پر روز واحسنوا او الله پاک تس احسان وکي نیکی وکي په خپل کار یا واحسنوا تس احسان په عبادت وکي معنا د خدای پاک عبادت کې پر هغه رقم وکي لکه چې خدای ته ګوره چې مول جبريل ایمن د نبی علیه السلام څخه پښتنو کول احسان څه ته وکي هغه ان تعبد الله كانك تراه چې د خدای داسې عبادت وکړي لکه چې خدای ته ګوري نو احسنوا تسی نیکی وکي په عبادت کې معنا احسان وکي دا معنا یا احسنوا نیک کارونه وکي شش اعمال وکي د جهاد سماسي او نور نیکیم وکي ان الله يحب المحسنين ان الله بشك الله فاقدي يحب ذي محبت من ساتي المحسنين د نیکو کارانو سره چې اڅوک شکارون کې پر الله پاک باندې ګرانیږي مال دلته هغه دی جهاد بالمال الله پاک پیدا وکي او کوم نه کاوه د دنیا خاطر متوجه د هلاکت ځان په هلاکت کې واچو نو تر دا غزا پورې اوس موږ راوي ان الله يحب المحسنين دا ګرځه د جهاد خبرو په مابینس کې د حج د خبرو ورګاډه سره وار خوشاله خبر را شروع شو د میاشت خبر را شروع شو چې دا میاشت د صد فار دی الله پاک میاشت خو چې دا هغه ټاکلي وختونه د خلکو د فار چې خلک پر هغه باندې خپل زکات معلومي پر هغه باندې روزه معلومي پر هغه باندې خپل اخترونه معلومي پر هغه باندې خپل سوداوي کوي مال د سودا او د فار دا ضروري نه چې مخاوه پر دغه میاشت پر دغه بل میاشت شمسي نظام پر هغه باندې هم کول کېدای باره ول د حج د فار هم دا شپه د میاشت د حج د فار هم د میقات ټاکلي مده ولې د حج چې دی په ټوله کال کې اویا ورځې لري بیان کیږي د شوال میاشت کې شنه اختر او د میانې میاشت د لوی اختر لس شپې مګر د کښنی اختر میاشت خو د حج نور افعال نس کول کېدل احرام ورته ترلای شي چې ورسې الته طواف کولای شي طواف قدوم او سعی کولای شي بیا خو هغه عرفات چې اصلي د حج رکن دي هغه خاص د هغه د لوی اختر د نن په ورځ باندې کول کېږي هغه وجه خاطر نس کول کېدل مطلب مینا د صفا او مروه او دغه مزدلفه او دغه شاته په افهای کې ادي کول کېږي او طواف چې مطلب د کښنی اختر میاشت کې ورسې طواف قدوم کولای شي صفا کول بیا خو تر هغه وخت پورې منتظره او عرفات کچېری حج مفرد دی افراد حج کاوه کله تمتع خو نو بره پر دغه عمره باندې ځان حلالي بیا د حج د فار احرام او د اتم په ورځ باندې به تری بیا ځنو نو د حج بس الترالي د حج سره مناسب د صفه د استدغه د جهال کوم خبري چې کوړه بده شاله خورشته الله پاک هغه خبره یاد کړ دغه د حج سره اړه درلوده خو دې چې د حج احرام تړل بیا چې به کور کار پیدا شوی د کور پر بامبور اوښته پر دروازه نوت هغه خبره رااله مناسبت د حج سره پیدا شو پس دا بل د قتال خبره ولې پیښه شو خو بیا د احرام حج خو احرام غواړي د عمرې احرام چې اصحاب تړل دي منع کړ د بل کال چې ورته بار د جنگ ضرورت پیښ شي ولکه نه پرې شو نو به جنگ کو کې به نه کو الله دغه د جنگ اعلان ورته چې ورسره کوي است د جنگ خبره بسره ورته کړه ورته ګوره بس څو آیاتونه پر نفسه کړ وسه د جنگ خبره فایته ورسېده بیرته د حج احکام ته وګرځي علاقه
زما خبره خو داسې اوس پوه شوه ګای یو بحث یو چا شروع کړي په دا مابینځ کې یو بله خبره یاد شي بر هغه خبره هم ترک بېرته خپلې خبرې ته ور وګرځېږي نو همالته د آیات خبره په سر کې چې مواقیت للناس والحج هغه حج چې ذکر کړي چې د حج دپاره وختونه دي بره په دا مابینځ کې مال دا نور خبرې ورګډې کړلې اوس بېرته د حج بحث ته راغلی الله پاک وایي واتموا الحج والعمره واتموا تسې پوره کوئ الحج حج والعمره عمره پوره کوئ لله دپاره د رضا د الله یعنې که چیرې ستاسو د حج اراده وه حج چې دی ګوره که څوک د دې حج داسې وس لري چې د بیت الله پورې ولاړ سي بېرته راسي کرایه ورسره وي او د عیال نفقه چې دی یې پرېږدي چې راځي د هغه وخت هغه یې خوري نو حج پر سړي فرض کېږي په عمر کې یوه پله دا د اسلام یو بنا ده خامخا چې چا یې وس پیدا کړي پر فرض چې پر ده باندې فرض سنې وکړي چې مړ کېږي خامخا به وصیت کړي چې پر ما حج باندې سوی و ما نه وکړي دې خبره خو تاسو پوهېږئ نو دا حج په عمر کې یو پله فرض کېږي یو عمره د عمره ګر سره نه فرض کېږي عمره سنت مؤکده ده پر مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله که چا وس ودرلوي دا سنت یې پر ځای کوه چې د خدای رسول کړی د وجې کې که نه وکړي د عمرې پوښتنه نه ځین کېږي چې تا عمره ولې نه کوئ پر انسان باندې په ټول عمر کې حج فرض کېږي که د تګ راتګ او دلته د عیال د نفقې شی درلودي من استطاع الیه سبیلا په قرآن کریم کې وایي که استطاعت درلودي حج کړی و عمره پر چا نه فرض کېږي عمره چې د په دین کې نه ده لازمه سنت کار دی ثوابي کار دی که سړي وکړي دا یا دا خبره خو مزده شو یو سړي د مثال په طور حج نه فرض وس نه لري یلا یې بس وجه کافي چې زه حج وکړم په فرض نه دی چې احرام یې وتړي اوس په فرض شو هر نفلي کار ته که سړي شروع کړي په شروع پر سړي لازمېږي واره نه لازم لکه د مثال پر لمونځ دی اوس پر موږ نفل نه دی لازم چې کوو مګر که نیت د نفل وتړي شي باره نو مجبور یې پوره کوي بیا نشي کولی چې ځان نفل بېرته به سلام وګرځم ځینې ولاړ بسه باره لازم شي مجبور یې باره بیا پوره کوي نو عمره هم دغه رقم د عمره خو مال په ټول عمر کې پر سړي نه فرض کېږي ګر سره سنت ده مګر که تا احرام وتړي بیا نو مجبور یې پای ته بیا رسوي بیا په مابین نسې پرېښولې غاړې یې بندېږي سم دم له په فرض باندې دا رقم شي حج هم دغه رقم دی چې وس یې نه لري مسکین یې د حج احرام دې وتړي باره در باندې فرض بیا مجبور یې پای ته بیا رسوي او که در باندې فرض هغه خو نو که احرام تړلی که جنې تړلی مجبوره یې کوي بیا نو ځینې کسان دا رقم حج پر فرض دا نو بیا په دا ګډو ویشو کې کېږي حج پر فرض دی نشي تللی وایي د لالا وار دی وار لالا ځینه دی بره پاتې دلته کار دلته پرستاک وهل شي د اسلام ارکان دا رقم اوس علاوه یو اتمو تاسې پوره کړئ الحج حج تاسې شروع کړي والعمرة عمره پوره کړئ چې تاسې شروع کړي په شروع در باندې لازم سوي یا هم فرض یې سم د حج در باندې وار له واره مطلب په شروع نه لازم سوي د غنا د لارې در باندې لازم سوي دا پوره کړئ د څه دپاره لله وعلا لره پوره کړئ نو دا مسله تاسې زده کړه چې په شروع که نفلي حج سړي شروع کړي پر فرض کې نفلي عمره شروع کړي پر فرض او یو هغه حج دی چې حجة الاسلام ورته وایي چې په ټول عمر کې به انسان فرض کېږي هغه د مال سره اړه لري بل حکم بیانوي فإن احصرتم که چیرې تاسې محاصره سواست یو سړی دی په حج د حج احرام وتړي روان دی فرض کړه د مثال په طور عراق ته ورغی یو محاصره سو لار نه و چې جر سوی احرام یې تړلی دی د حج پر لازم وایي پای ته ورسوي هغه چې دی هلته ورغی په لار کې جنګ دی په لاره کې امن نشته اوس تلای نشي اوس په څه کې هلته د حج شپې ځین تېرېږي د ده فکر دا و چې یاره دا لار ماته ولاړ په 10 میاشتې رایلی شي حج راته تېرېږي دا عذر پېښ شو فما استیسر من الهدي الله وایي نو فعلیکم ما استیسره پر تاسې باندې فما یعنې فعلیکم پر تاسې باندې نو واجبه شوه ما هغه شی استیسره چې تاسې ته اسانه شي چې هغه نو چې دی من الهدي چې هغه عبارت دی د هدي څخه هدي چې د ادنا درجه یې پسه او یا مثلا سیرلی دغه چې خپل عمر یې پوره نو لکه په اختر کې چې سې کېږي مثلا پسه مغونه قدر هغه سیرلی مغونه قدر په سیرلي کې کال خامخا غواړي په هغه پسې کې خو نو اقل خو د شپږ میاشتې خو به یې هغه چې دغونه قدر غټ سوی چې هغه سړی چې په غټو پسو یې خطا کوي او یا مثلا اوښ دی یا غوا ده یا غویه یا ګامیش دغه ته هدیه وایي نو باره به دی علاوه دا در باندې لازم شي نو به څه چم کوي باره به یو بل څوک چې لاره وړای شي هغه ته به وایي چې دغه پسه در سره بوځه یا دغه بزه بوځه یا د غوا یا د اوښ بوځه هلته ورځ به ورسره وټاکي چې د پلانۍ میاشتې 15 ورځ چې څه به د خیره سره بس به ته دا په حرم کې دورې حلال کړي ادی به دلې انتظار کوي به د محاصره کې چې هغه تاریخ راورسېدي باره چې یقین یې شو چې یاره اوس به نو د نن د خیر سره حلال کړي هغه شی چې د استولي باره به دې خپل سر وخوري باره به حلال شي نو محاصره دپاره دغه حکم الله پاک بیان کړي چې پر لارې محاصره شي د هغسې ځان نشي حلالولی چې وروره نو وس نو ورسره رسېږي د دې بس احرام پر نوس کې به لاره روان شي هر کار چې کوي بس په ناروا کې به راخېږي ښځې ته چې لاس وړي که خوشبويي استعمالوي که جامه استعمالوي تر وخته چې دی د حج بیا کوي بیا دی په ګناه کې ولاړ
وکیل که به احرام کې احرام مو ترې نه خلاصي چې خلاصي دغه د خلاصي دولار ده دی به د جزا څه هدي استی یا فسه یا سرلی یا وي اشي چو هغه چې رسي کې چې به اشي چو چې واسطه مطلب دغه چې د فاختریک سي کې دغه شیان واسطه ورځ ور سره معلومه کې چې په هغه ورځ الته اسیر ده حلال کې دی به د سر وخري وسنو دی حلال حلال سبحانه جامه هغه سره چې پرجامه باغ ولي محرم خدمه خو یو لنګي په پټي نو شي نه لري بار اوس خوشبوئی او ترواس او شذ او ترواس عشان زیګر بیا بل کال دغه حج احرام کو کده عمرې او بیا باندې چې شوکی بیا قضا راوړل لار بس وس د حلال شو مال بیا دغه هدي دی بل لار لري اسلام نه لري ولا تحلقوا رؤوسكم الله ورتوای نشته حج ولجن ولا تحلقوا تسمخ ياسر رؤوسكم خبر سرنا حتى تر هغه وخت پورې يبلغ چې رسیج الحج دغه حج محل هو خپل محل ځای ته رسیږي چې هغه ځای د حلال یدو یې چې الله ته ورسېد الحلال سره وتسر وخره دي سني چې مازی په سواسته بلا پر سره او غرزیږي برای وخره دا نو زموږ پښتنو باندې دا فساتونه ډیر کیږي البته چې په حج کې بیا ورسي البته د لاس نه کې سپینځري خلک یا نوري بارا چې زموږ وکیل یو بل یو واسطي ته به دوی نو لاس نفر چې اصل پیسې ورته بل سونه حلال کې انسان یو نشي حلال وره چې یو دانه دی پیدا کینه پس خېل ته لاس نفر پیسې سره ټول کې ودا کې ورکی دلته به هغه خلک سره ورکیږي هم داس ما په ملګری کې دا کم پیښه شو بارونه هغه دې پیسې ورکړي هغه سره ورکسو دلته په احرام پورته ګرځي اریان پاره نتلو اخیرا برا سلام څه وخره ځان حلال مقید هغه اطلاع نه ورغلی چې حلال کړی دي چې هغه حلال کړی دي کنه دي حلال کړی نو ډیر خو باندې با فټ بیا ما څه زه به څنګه سم ستا کار خراب ته به څنګه ته وته چې خپل دی راشي هغه غیبی چې اسړی پیدا سو بار د اول ورځ به حلال کړه بار ورځ ورسو تسمه سو پیدا کول حلال کړی هو نو د حلال ول خصيص دغه څه غلطی ځنی کول کیږي بل چا چې بس کیږي بل چا جنه حلال کې علالینو په نن زمانه کې ټلیفونونه سره هغه ته جیم ټلیفونونه کې چې حال سره واخلي به جسر خوري ولې علا پاک هغه منع تر هغه وخت چې هغه حج حلاله نسي ته حق نه لري که محسن دلته هم او که حج کړی هم شته ځان حلال کې ترڅو چې هغه شی حلال نسي ولا تحلقوا تسمخر ياسر وسكم خپل سرونه حتی تر هغه وخت پورې يبلغ شرسيج الهدي هجا محله هغه خپل ځای ته چې هغه ځای د حلال یدوی دي چې حرم شریف دي هدي بل ځای حلال ول ناروا دي خامخا د حرم په منطقه کې حلالېږي حرم نو غټه منطقه ده بس حرم نشته مکه په بغل کې په د غرو په علاقه کې دا هم حرام نه خلک بس تکواټ چې وکي دونه ده نو چې هغه محل ته ورسېد هغه بار بنه ته هغه ځان حلال دا یو حکم سود محصر حکم بیان کی بل فمن كان منكم مريضا الا وهغه څوک چې په تاسو کې مریض نه جوړ او به اذن یا مرحق صفه دفس اذن یو ضرر او تکلیف بن راسه د خپل سر نو محرم خو په خواخ بنو داس مشکل اوس په نه پیښی دلته سر خړېل چې په تیاری کې ورځ درې غنټه بعد وري کړی دارکه په خواخ بره خوش بده د یزار روان سو سر بده مثال چې دارکه مدې په دوری ورته برخه بنو پر لار باندې د خوشبوئی له سو استعمال ولا مثلا خوشبوئی صابون نه سو استعمال لکه وسنه حجاج به دغه غلطی کوي د خوشبوئی استعمال د محرم د لپاره منع دي د احرام کې التواس په امامو کې الته شامپو استداسي چې ورکشه کړي خو مو ته شامپو دی خو د جزء الپتای چې مو ته په لاس دره باندې پر ډډ نه دي کاری طب نه خدا شامپو خوشبوئی ده خو د عطر په ګډ یو دی نقطه سره دی په پریوري خو د خوشبوئی استعمال کړه یا اجلاس یې په خوشبوئی کې د بحرین لپاره خوشبوئی نه روان نيسي استعمال ولا نو د هغه شیانو څخه د منع دي اچات بکی مال نو سره برش پوج کیده چاوچا د اسفازاب سوچ برام لای ورته چیار دونه شپږ چې تاسو مخ باندې را پیژ وسنه وخره دا یو تکلیف دی یا د چاوچا سر درد واخلي چې غاړه سره غاړه سره درد کوي مثلا یا په سر کې زخم ورته پیښ چې زخم ورته پیښ خو مجبور دی هغه ځای باید د صفات چې دوا ور اچي نو دغه تکلیفونه کپیش اوس په داسې وایي چې الته په احرام کې سر خړای نه سي الله دا جواز کوي ته وایي چې سر وخره بیا دغه د فار هغه دي چې په نو شي چې دغه سو وخت ما خبره پوسواز کوم محرم ته د عذر پیښ چې د سره تکلیف یا نور نه جوړ ته پیښه سره ډاکټرانو چې سر ونه خړای نشي کېدلی ګوره په من هغه څوک کانه چاغي منکم سیسخ مریض هغه مریض او به هي په دسر اذن تکلیف من راسه د خپل سره تکلیف ورته پیښ نو څه چم بکی نو سر به وخري په فدیه د لپاره چې د فدیه فعليه فدیه پر د باندې فدیه فدیه ورکول من صيام د روزه څخه درې ورځې روزه به ونس او صدقه یا صدقه د معنا شپږ مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي معنا اکثر سایه کده شپږ مسکینانو ته نیم نیم غنم چې مرته وای چې سر سایه ورکړي واکه د شپږ نه پر سر سایه او د مساکینو ته ورکړل او نسک یا ذبح ده نسک څنګه راځي چې ذبح د حیوان سونه په دغه درو لارو کې په اړیو کې د اخلاصي یا د روزه ونسي د یادانه یا د شپږ مسکینانو ته خوراک ورکړي معنا د شایي مقدار شپږ مسکینانو ته ورکړي او یا د سالات برج نو خپل سر چې دی وسالي برابر به وخري برابر ځنی اخلاص دا بل حکم وروشه غوري على پاک په ارشي کې د غسلار پیدا کړی د اسانی درته شادي نه جوړ سو سر دی غټ کنه تو حق نه لري تر سوچ حج خلاص نه کې د اختر په ورځ به سر د خیره سره خره مګر دلته چې ناجوړي مخ کې پر سواله وي طریقه دغه د سر وخره دغه شیادر دغه شان ورکه برابر د چش کې سر به وخره در باندې لازم دي دا شي فاذا امنتم
الله وايي هغه وخت چې په امن کې سي تش په امن کې سواس امن حالت سو فمن تمتع بالعمره معنا په امن قياس بالا وسجه حج ته عمره ته زين نور تکلیفونه نشته نو فمن فسحغه سوک تمتع چې دای ګټه واخلي بالعمره په عمره سره الى الحج وحج فما استيسر من الهدي نو بیا په عليه پر د باندې ما هغه حیوان استيسر چې اسانه شاغنو دی من الهدي د هدي څخه دا د بل حکم بیان یو هغه حکم دادی حج التدریق قسم لري یو حج افراد دی یو حج تمتع دی بل حج قران دی حج افراد وداغه ته کیږي چې سړی د خپل کور څخه ځي لا دلته چې د احرام تړي په هغه وخت کې لا دی وایي چې اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني دا چې خدای پاک زه د حج اراده لرم ما چې اسانه کې زما څخه قبول کړي دی فقط د حج احرام یو تړي باس دغه سړي حکم دا دی چې دی بلاړي اته طواف وکړي په بیت الله شریف باندې سعی د صفا او د مروه وکړي دی ځان وسنس حلال ولای کمیاش پاتې د کجوی پاتې دی به منتظر د عرفات ورځ دی به یې په هغه احرام کې وګرځي نو خور ازور وارسي په ډېر تکلیف والته اخته کیږي په داسې مفرد حاج ډېر تکلیف لري په هغه ورځ باندې بار چې د عرفات ته ولاړی د عرفات را فارغ سو شیطانان چې په اول سار شیطان وږي بار د سرخ ری دی ځان حلال ول شیطان وږي پر د باندې په سند لازم چې علالي کې شکریا نست پر د باندې کله نه پلی کوله خو سیل پر لازم نه د پجل کې دا یو حج افراد ولا الته چې نه علالي د عبادت پر لازم نه دي نو کوم څوک چې مسکینان دي داغه د پر افراد حج بس دغه تکلیف یو چې او په سوسه به خلاص وز خپل د جزا په افراد باندې ولا ګرد خدل ملا لا امري په بابا نو کړه روا کار خوري کړي خو افراد حج بالحج نو واسطه کده زده الته د فساد على الاول واسنه لنفس على نو د جده پر ګور فساد دي لازم دوهم قسم حج چې بیا دی هغه بیا تمتع دا چې دلته د احرام ته ريپورت باندې لا دی براوي چې اللهم اني اريد العمره چې خدای پاک زه د عمره اراده لرم فيسرها لي وتقبلها مني دا چې بیا ولاري د متمتع وای دی چې ولاري الته چې کعبه شریف ته طواف کوي سعی د صفا او د مروه کې د چې سرخ ریزان حلال بس درې غټي پر د تکلیف دي اجزان حلال کې بر سم سایر سړی سو بر جګر چې د مکه په شرط کلی ملي دي کوي چې اول ته اتم ورځ راغله د ذری اخته د میاشتې په اتم ورځ مبارک بیا دی بل نو احرام د حج د فاره تړي د مکه شریف څخه تړي دغه حرام څخه بر نو منات عرفات مزدلفه ته بیا درې څلور یو درې ورځې په دغه کې شوزي د لوی اخته فرض باندې بیا ځان حلال یې تمتع وکړ په یو سفر یې دوه غټي وکړي سړي ته جزا یې خپل امي عمره الته وکړل او امي حج پر بنا کې ما بینځ کې ځان حلال کې پر دغه سوي باندې د شکرې لازم دي چاره نه لري چې بیا دي د چې شیطان ولې د سر نسخه شیطان به ونی بیا به ولارس بره په حلال کې ورسره بسخري دغه خلک په خطر کې واقع کېږي دا د قسم حج دریم قسم حج دا دی چې د رپورت احرام تړي بار دا وایي چې اللهم اني اريد الحج والعمره حج عمره دوار ما پنيت دی الله فيسرهما لي وتقبلهما مني دوار په خپل احرام د دوار وتړي دا سړی چې ورلې وحرم ته ورسي طواف کوي سعی د صفا او د مروه کوي دا سړی هم په احرام کې بند پاتې شي ځان نس حلال ول يب د احرام کې لکه افراد ولا چې احرام کې دی په احرام کې بند تر هغه وخت چې بیا عرفات ته بیا راځي د اخر په ورځ باندې شیطان چې بیا به دی بیا په سال علي په لازم ګوره دغه دوه حجاج دي دغه دوه قسمه پر دوی دواړو په لازم سجده د شکریا د وای اخترای نه ورته وای دا اخترای نه دی دا د حج په خاطر چې د علاوه کادو نه ګټه وکړل چې په یو سفر کې دوه په یو ټک دوه نشانه دا وشتم عمره وکړم حج مگر ما زه د تمتع ولا او د قران د فرق چې تمتع ولا د عمره ورسره ځان حلالي بیا د حج احرام پاته مورس تړي او دا قارین چې هغه ځان نه حلالي په هغه احرام د کافر ځان باندې چلایي نو د اوغد حکم دلته علا فاقرا وصيه فمن هغه څوک تمتع چې دی ګټه واخلي بالعمره په عمره سره استخذ عمره کې بر الى الحج وحج ته دی ګټه ورپورته دی تمتع ګټه واخلي په عمره سره چې بر اصول وکړي رسیدګي وکړي چاته الى الحج وحج ته حج په ورسیږي په دغه نو فما يعني فعليه پر دبا نو ما هغه شی دی استيسر چې اسانه من الحج د حج لري به ما حج واکه حج روزته اسانه وشورته اسانه غوي ورته اسانه بصورته اسانه دا پر د لازم سو دا د سندي لکه هغه مفرد ولا چټي واغه سنه لاله هغه چې ما شیطان یشتري بلا سخره بلا خلاص خبره فسيال پاک بل حکم بیانې وای فمن لم يجد فصيام 3 ايام یو سړی د تمتع چې شوکي نه ته وکي د جزاء یا د قران نه ته وکي د جزاء ګور متمتع یا قارن دي الته چولاري پیسې بارنه لري زميستي پیسې چې دی وسالت نه لري نو بسکی علا طریقه بل وروش براوي دی بیا چې روزي پر لاشت کې دوی بارک چې هغه د اختر لسمه ورځ تر اخره وجه خاطر بدري ورځ دی روزه ورس دا درې چې ونی وله د اختر په ورځ باندې شیطان ودی برا بیا ورسته زید مثال په تور هغه شیخ زاب خنس کوله ابر دې تسخري دا نور اعمال چې هغه درې ورځې نور شیطانان هغه په پیسولي د حج چې بالکل یا فارغ صفه وزارت ام وکي برا بیا وروجه نوري ونه سدري ته مخ کې نیولې تر لسم د ورځې د مخه او ورځې چې د حج ګر سره فارغ اوس بیا یې چې د لاس ورځې علاوه دا لاس ورځې روزه ده دا غفصه کارو کوي
فروجا غشتري هغه سوي بعد هغه چې تمتع دی کې ترانیک بر دی روجه ونس دا بل حکم سګوره فمن هغه څوک لم یجد چې نک پیدا څوک نک پیدا دغه حج نس پیدا کوله فنو فرد باندې یعنی فعليه فرد باندې صيام روجه 3 ايام د درو ورځې په الحج په حج ګوره د حج کې داخل هغه درې اختر ته لسیم ورځ راوځي وسبعه وروجه فرد لازم جس وخت اذا هغه وخت رجعتم على وجه رجوع راوکي رجوع دا نه معنی چې خامخا کور ته راځي د رجوع دغه معنی څه چې فارغ بس د حج سبالای دورې نسی ګر سره کور ته نه راځي یا چې کور ته د مثال تر راځي د لې چې هغه ستا کړی دغه وروجه بنسي چې بارن علاوه تلك 10 كامله تلك دغه روجه نشتاونی ولې د دې اختر د ورځې مخه ونی وای او دا وروجه د حج د فراغت څخه ورستونه دانه برا 10 لس كامله برا چې د سنې ته به وکاسه برای او ونه سیادري اهلا فکر لاس ورس برای ګردن وست ټال لاس وجه داخل په داس په یو اثر طریقه را پک خبرو شي پس یو نفسي وای ذلك دغه کار دا چې مخ کې چې د تمتع چې په عمره سره او حج ته ځان رسیو کی عمره مگر حج مسلمانه کې جوړای کی دا به د شاده پاره دي لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا لمن هغه چا لم يكن چني اهله کور ده حاضر المسجد الحرام د دې کور د دې اهل عیال دا حاضر هم چې حرام ته نه په حرام کې داخل کور نه زما خبرته په توجه صبر حکم علی دروشه چې دغه تمتع او دا قران دغه دوه حج چې دا تر هغه افراد ډیر ثواب لري صاحب دغه کې ډیر په تمتع کې د تمتع لا په قران کې ډیر وی تکلیف به خجر دغه دوه حج خاص هغه د چا لپاره مشروع دي چې کوی په حرم کې نه د مکه د شهر باشنده نه هغه تمتع قران غواړي کولای شي کله مکه په شهر کې بوتو باش په حرم کې داخل هغه فجون حتى تمتع قران نشي کولای هغه که عمره کول وځي بزان په داخل کې بیا براسي عمره بوږي عمره کولای شي مګر دغه څه قارن د ځان نشي جوړولای متمتع د ځان نشي جوړولای تمتع او قران خاص او کسان د پاره چې د حرم د باندې کورن جل کده جاله په خلک جوړځي دغه سړی تمتع کولای شي قران کولای شي ولې د دې سړي خو کې تکلیف دي نو په یو سفر اله دوار ورته جایز کړي او د مکه ولا خو اړیو جلا کول څه ضرورت پر دې سره جمع کړي نو الله پاک په ذالک دا چې اشاره او چاته سره ودغه تمتع ته په عمره سره او حج ته چې دی اخلي دغه کار چې دی لمن دغه چا د فاضل لم يكن شني اهله کور د حاضر المسجد الحرام حاضرهم چې حرام ته معنا په داخل کې د حرم نه فروت واتقوا الله ففاك علاوه انه خدای څخه وبېریږي واعلموا او پوسی پچش کې وبېر واتقوا الله یعنی د الله پاک په احکام کې جاری کول کې د الله څخه وبېریږي د الله د خو په احکام ګرځي جاری کې چې بیان شول او په دې خبره پوسی چې ان الله شدید العقاب چې ان الله بشک الله پاک چې دی شدید العقاب سخت عذاب ده الله نو د الله عذاب سخت دي وبېر د احکام چې څنګه بیان شول هغه کوم کوي ولې کله غلطی ته پکې په قصد سره که خطا یې فعفا بس او چې په قصد یې کوي په قصد شام پرېږدي نو بیا الله پاک سخت عذاب دی الله صدق الله